الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله پاک خالق او مالک د تمام مخلوقات دی زمکه باندې الله پاک بشمیر مخلوقات پیدا کړی دي د انسان نه مخکې مخلوقات پیدا او د انسان نه رستم پیدا کیږي تر قیامت مخلوقات د انسان نه مخکې په دې ځمکه باندې پیریان آبادو حکومت و اقتدار و تا اللہ پاک ورکڑیو سرکشی شر فساد پک زیاتو اللہ دا فرشتو پا لخکر باندې اوہل حکومت و اقتدار تواغشت خوار و ذلیل اکڑل سزمانہ ازمک خالی پرتوا بیا اللہ پاک فرشتو لخبر ورکو وَإِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً زمکہ کی خپل خلیفہ و نائب پیدا کوم چه زما احکام نافذ کی فرشتو مخ کے مخلوق لیدلیو چاگوی فسادات کول نہ اللہ پاک تے عرض کوي اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء خدای مخلوق دا سے پیدا کے تانوے مخلوق بدا سے پیدا کے چاغیبم خون ریزی و فساد کئی کہ عبادت تپارا پیدا کے خمنگ یو ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك منگ در لپاکی بیانو حمد ثنا در لوایو نو که عبادت تا پاری نو منگ یو او که بل سو مقصد دا پاری نو منگ نپویگو اللہ وطے نپویگے زپویگم فرشتے خاموش شلی دین پس اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام پیدا کو علم ولور کو درجہ و فضیلت ورلور کو فرشتے پا درجہ کے دا انسان نا رستو پاتے شوی انسان مخ کے شو تمام فرشتے و تا پسجدو غرزولی او آدم علیہ السلام بیا جنت تا اولیگو نو جنت تا چه اولیگو 1500 کال دا دنیا پا کے تیر کرل
او د جنت هر طرف ته نعمتونه په خپلو سترګو باندې ولیدل د بل چا په وینا نه په خپلو سترګو باندې هر څه نعمتونه ولیدل او 1500 کاله پس واپس دنیا ته راولېږه آدم علیہ السلام دغه وخت کې الله جنت له نو پیدا کړی دنیا له پیدا کړو فرشتو له مخ کې خبر ورک انی جاعل فی الارض خلیفہ زمکه کې خلیفہ پیدا کوم زمکه له پیدا ک خو جنت وته اوخو دغه وخت کې جنت له نو پیدا کړی دغه وخت کې زمکه له پیدا ک خو جنت وته اوخو او د دنیا 1500 کاله پکې تیر کړل هر طرف اولیدو بیا دنیا ته راولېږه اوس د دنیا زندگی دا د امتحان د پاره ده او دې امتحان کې د کامیابی نه پس دغه جنت چې عارضی ته ورې پسترګو لیدلې دې ته بیا ځي عارضی ته ور باندې جنت لیدلې دی نو دغه جنت تبا زی خو دنیا کې به امتحانات وي د امتحاناتو پاس کېدو نه پس به دغه جنت ته ځي او که خدای مکه یو انسان د دنیا په امتحان کې فیل شو نو دغه لیدلې جنت به بیا نه ویني دا آدم علیہ السلام چې کم جنت په خپلو سترګو لیدلې دی نو فیل شوی انسان به دغه جنت بیا نه ویني بیا یو جیل خانه را چې په امتحان کې کم خلق فیل شو نو هغه جیل خانه ته وځي او هغه جیل خانه دوزخ دی د پاس شوی کسانو انعام جنت او د فیل شو ځای دوزخ دی نو الله دې د دوزخونو نه اوساتي او جنتونو کې الله نصیب ټولو ته ورکی الذي خلق الموت والحیات الله هغه ذات ته چې پیدا کړی دی مرګ او جن مرګ هم پیدا کړی دی او جن هم پیدا کړی دی لیبلوکم ایکم احسن عملا دې لپاره چې الله پتا سو امتحانو کی چې کم یو ښه عمل والا دی نو د ښه عمل امتحان د پاره مرګ جن دواړه پیدا دي دا مرګ د مخکې ذکر کو او جن د رستو ذکر کو اگر چې زمونږ په نظر اول جن دی چې موږ پیدا نو موږ مړو خدای تصور موږ نه کو کم انسانان چې لا پیدا نه دي نو د هغوی په باره کې زموږ سوچ فکر لا نشته هغه نش دي هغه مړه دي خو زموږ د هغوی په باره کې خیال نه ورځي او دا ظاهري جن په سترګو وینو نو چې دا جن وینو نو موږ دا منو چې انسان جمدی شو دې نه پس به مړ شي نو هغې ته بیا خیال نه ځي کم بنده مړ شو نو زموږ د نظره پناه شو نو بیا د هغه په باره کې موږ سوچ نه کوو نو مخکې مرګ دی رستم مرګ دی په دې منځ کې لږ ساعت جون دی او د دې راتلونکي مرګ نه رستو بیا به بل جون وي چې هغه د قیامت جون دی هغه بیا یا د جنت د پاره دی او یا د دوزخ د پاره دی نو د دنیا دا جون دا دنیا د پاره شو او دا رستو جون د آخرت هغه یا د جنت د پاره دی او یا د دوزخ د پاره دی نو هغه جن په دې جن باندې جوړیږي د دنیا په دې زندګۍ باندې د آخرت زندگی جوړیږي نو کدی دنیا کې دا زندگی په داسې طریقه جوړه شوله چې د جنت اعمال پکې وشو نو بنده به جنت ته لاړ شي او که د دوزخ اعمال یې وکړه نو دوزخ ته به لاړ شي نو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اوس دا امتحان یو میدان الله پاک جوړ کو
دنیا کې کله غمونه راځي او کله خوشاله راځي. د غمونو حالاتو کې کامیابېدل به په صبر وي او د خوشحالو په حالاتو کې کامیابېدل به په شکر وي. نو صبر او شکر دواړه د کامیابۍ نسخې دي. پیغمبر علیہ السلام د فقیرۍ ژوند تیر کړی دی. فقیری نو د پیغمبر علیہ السلام فقیری او زمنګ فقیری د ځمکې او اسمان فرق دی پکې. زمنګ فقیری زمنګ د وسه نه ده، من که فقیران یو ته د خدای نه ګیله کوي. افلانی ته وګور داسې سړی نه دی او دومره مال او دولت دی ولا ورکړی دی او موږ ته ځان لږ ښه ښکاري، موږ سړي یو، موږ ډېر قابل یو او خدای موږ د داسې غریبانان پیدا کړي یو. نو په خدای اعتراض کوو. دا په خدای اعتراض دا بنده کفر ته رسوي. تقسیم الله پاک تقسیم کړی دی د مال او د دولت او د دنیا په حکمت یې کړی او په خپل حکمت ښه پوهېږي، موږ نه پوهېږو. نو زمونږ فقیري داسې ده چې موږ په خدای مې اعتراض بیا کوو او کوشش کوو چې د هر طرف چې خو دنیا پیدا کو ځان لا حلال یو که حرامي، دا غریبي د ځان نه لرې کو، مالداري ځان له راولو. فقیري زنګ نه ده خوښه، خدا زمونږ اختیار کې نه ده، بې اختیار را باندې فقیري راشي. او د پیغمبر علیه السلام فقیري د پیغمبر علیه السلام خپل اختیار کې وه. کچره پیغمبر علیه السلام غوښتل چې زه د مالدار شم او زما ملګري د مالدار شي، نو هغه سات به مالدار شي. که فرشتې به رالی او خبر به یې ورکړه چې الله وایي ته وغواړه که نه، که د مکې دا غرونه د سرو زرو غواړي چې دا درته ټول د سرو زرو کم. نو پیغمبر علیه السلام به وایي زما فقیري خوښه ده. الفقر فخری، فقیری زما فخر دی، په فقیری باندې فخر به کو. او که دولت به چرته ملو شو، مال دولت براغی، نو تر هغه پیغمبر علیه السلام آرام نکو تر څو چې هغه دولت به ټول ختم کړي، نو په فقیرانو به تقسیم کو. چې څومره دولت براغی د پیغمبر علیہ السلام به زر زر هغه غریبانانو لورکه تقسیم بیکو. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی د پیغمبر علیہ السلام خرچه زما په لاس وه، چرته نوی مسافر براغی مسلمان بشو، نا به اکثر غریبانانو چې نوی مسلمان براغی نو غریبو نو اکثر به جامعیم نوی، د خوراک سکاک انتظام بم نو پیغمبر علیہ السلام بوی ما ته حواله که، بلال وی ما ته به حواله که چې د انتظام وکا، نو ما باغله د خوراک سکاک انتظام وکه، د دیری انتظام به مې ولا وکه، جامع به نوی نو د جامو انتظام به مې ولا ما وکه. نو پیغمبر علیہ السلام سره خو خزانه نوی د دنیا، نو قرض به کو. بلال وی ما به قرض وکړل، نو چې پیغمبر علیہ السلام د به خدای پاک مال راوسته نو قرض به مې خلاص کو. نو یو مشرکو مالدارو وی ما ته وی چې بلالا بل چانه قرض مغواړه، مال راځه زه به قرض در کوم، چې د پیغمبر علیہ السلام څه ضرورت نو ما نه به قرض غواړي، بل چانه مغواړه. وی زه به ورتلم او د دغه کافر نه به مې قرض اغشته. وی یو ځل وی دغه کافر ما ته د نورو بدماشانو په مخ کې آواز راکړه چې حبشي، وی نه مې راته وانغشته، ما ته چې توره حبشي زما هغه قرض خلاص کا. دغه وخت کې دی آزاد و غلام نو، او که قرض نه خلاصې نو ګورې بیا به د غلام کوم او څاروي به د باندې ساتم، بیا به د په صحرا سر کمه.
وی داسې ستغې ستغې خبرې راته وکړلې او د ده په قرضه کې یو میاشت نیټه پاتې وه د یوې میاشتې لا انتظار و وی ده په ما باندې دا ستغې سپورې خبرې را بار کړلې وی ډېرې سپک کړلمه بېعزته یې کړلمه نو پیغمبر علیه السلام ته لاړمه وی جړه مې ورته وکړله چې د فلاني راته نن داسې داسې خبرې وکړلې او نور خو صبر نشم کولی او دې مې نورم پازاوی نو بس اجازه تو که دې نه هجرت کومه مدینه منوره ده وی هجرت کومه وی ځان له مې د سفر سامان تیار که ماسخوتن نه او ما چې د سار د بانک نه مخکې د مدینې نه وځمه ځکه چې دا سړی مې ویني نو بیا به راته کنځل وینا کوي وی د سفر سامان می تیار کو د مدینه منورې نه بار چتا قبایلو ته تلمه سحر بانک نه مخکې یو صاحب راغی وی چې پیغمبر علیه السلام دې غواړي وی رالم پیغمبر علیه السلام لا وی راته چې بلاله مخامخ دا سلور اوخی دی بار کړي دي پدې باندې ارسشتا داوالا او قرضونه د اخلاص کا سلور بار کړي او خان د مال دولت نه ډکو کپڑے پکېری پیسې پکېری د خوراک سيزونه پکېری سر سپین ارسه پکېری دا سلور بارونه دي داوالا سره د او خانو هجرت مکوا وی زړه مې خشو وی دا هغه کافر نه چې څومره قرضم اغشته وا هغه قرضم هم خلاص کړلا وی پیغمبر علیه السلام چې دا زر زر ختم کا دی بیا مې اعلان وکړ چې څوک غریب وي کمزوري وي محتاج وي راشه چې صدر کما نو صحابه کرام خو خپل خلکو چې چا سو ناجتن حاجت من رالل وی پاغي مې تقسیم وکړ وی ماسختن پیغمبر علیه السلام بیا تاسو کې چې هغه سلور بار کړیو خانغه کې سشتا که ختم یمای چې لا خو ډیر کسان ډیر مال پاتې دي او ډیرو کسانو خپل حاجت پوره ک وی چې زه کور ته هغه پورې ندم چې دار اخلاص کړی نی وی شپه بهر وکړه کور ته لا نه وی په سباله باندې بیا رانه تاسو کې چې بلال مال کې سشتا وی مې چې الله پات څوک محتاجان نه دی راغله مال پاتې دي وی چې هغه پورې به کور ته ندم چې سود داخلاص کړی نی دي درې مش په لبیا رانه تاسو کې چې بلال سشتا وی ما چې بس محتاجان غریبانان رالو ارسم اخلاص ک نو په درې مش په کور ته لاړ نو پیغمبر علیه السلام ته کمال براغه نو هغه مال علی به په قلار شو چې هغه به تقسیم کو فقیری د پیغمبر علیه السلام خپل اختیار کې وزن به فقیر ساته د پیغمبر علیه السلام تربیت ته چې بیبیانو به دقه طریقه کولا یو ځل عائشی بیبی ته د بیت المال نه د خلیفہ د طرف نه تحفه را رسیدله اشرفه ولا راوړلې شکرې ډکو نو عائشه بیبی ولګېدله او خادم ته ویل وګیر چا پیره ګوانډیان چې ناغي کړه روپے یوسا او تقسیم کا نو خادمه اولګېدله او غیر چا پیره ګوانډیان چې څومره غریبانانو ټولو کراغه پیسې اولېګلې د عائشه بیبي وظیفه ودا د بیت المال نه د دې وظیفه مقرر وا هغه وظیفه تقسیم شولا د اخر کې 1 روپیا پاتې وا نو بل سائل راغی ناغه اغله ورکړه خادمه او توي بیبي نن ستارو جرا ما خام رو جماعت لپاره خو 1 روپیا پرې نه کنه ما خام به روزه پس ماته نو د خپل رو جماعت لپاره هم څه شي پرې نه خو او هغه مال تقسیم کو و مال به خله تنظیم کوي خو چې زما په مخ کې فقیر موجود وي او ما ځان سره سپریخي نو دا مناسب نه دي د مکه مکرمه نه مدینه منوره پورې 3.5 کیلومتر لار ده او دا 3.5 کیلومتر لار ده ټوله د سرو زرو ډکه ده الله پاک مخلوق ته خی چې ما خپل محبوب ته
د هجرت لار ټوله د سرو زرو جوړه کړې ده، خو دنیا ته نه ښکاره کوم، ځکه د الله محبوب نه غواړي چې زه په سرو زرو باندې ګرځېدل وکړم. لاندې لاندې ټوله لارې ورته د سرو زرو ډکه کړې ده. د عربو ملک چې پیغمبر علیه السلام پکې پیدا دی د سرو زرو ډک دی، الله خپل محبوب ته ورکړی دی. الله دې اوس حفاظت وکړي، ځکه چې د کافرو لاس ور رسېدلی دی، دغه ځای ته لاس رسېدلی دی د کافرو، او اختیار اوس د مسلمانانو نه دی. دغه ځای کې د مسلمان اختیار اوس نشته دی. برای نام د مسلمانانو حکومت به وي. په مدینه منوره کې غنم دومره ډیر زیات پیدا شو چې سنبالولی نشي، نو غیر چاپیره عربو ملکونو له مفت ورکول. نو چې کله ته امریکا خبر شوله وی خطبه دونه غنم تا سره پیدا کیږي نه به کرې، نو د مدینې ځمکه دقسې پرته اوس په هغوی غنم نه کري، د بل نه په بیه اخلي، خپل ملک کې کېدو والا دي نه پرېږدي، د غنمو کرلو اختیار یې نشته. دغه ځای خلک وی غنم اوس زمونږ اختیار کې نه دي. نو پیغمبر علیه السلام خپل ژوند په ښکلې طریقه تیر کړی دی، او خپل امت ته ښکلې ښکلې طریقې ښودې دي. د انسان ژوند دا به ځان له نه تېرېږي، د هر انسان ژوند ځان له نه دی، ځان دپاره به څوک ملګري ګوري، دوست به ګوري. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې دوست وګوره، دوستی د داسې خلکو سره وکړه چې هغه ښه خلک وي. نظر دی وکړي چې چا سره دوستی کوي، د آخرت د کامیابی خلکو سره دوستی کوه. عمل چې کوي نو دام یو دوست دی، نیک عمل نیک دوست دی، او بد عمل بد دوست دی. د پوهې دپاره پیغمبر علیه السلام یو ځل مثال بیان کړ. یو انسان دی او د هغه درې دوستان دي، دا درې واړه دوستان دي او سره ښه تعلق ساتلی دی. اوس دا انسان د وفات کېدو وخت ته نږدې شو، نو دا یو دوست په نمبر ځان له راوغوسته، تپوس ترې نه کوي. ایک نمبر دوست ته وایي چې اشنا زما او ستا په دنیا کې اشنایي وه، تعلق مې و، نو زما وخت اوس اخیری شو، نو دې وخت کې ووایه چې ما سره څه تعاون او امداد کولی شي. نو دا اشنا ورته وایي چې اشنا کمې پورې جمدې یې، نو زه ستا هر قسمه امداد کومه، که د ډاکټر ضرورت وي نو ډاکټر دله راولمه، دارو درمل پکاري دارو درمل دله راوړمه، که ستا بوتللي تا به ډاکټر له بوزمه، او چې کومې پورې ستا سترګې غړېدلې وي هر قسمه امداد ما نه غواړې نو زه دې امداد کوم، او چې سترګې دې پټې شي نو زما ستا اشنۍ ختمه شوه. زه به بیا د بل چا سره اشنۍ جوړه کړمه او زما او ستا تعلق ختم. نو دا انسان ورته اشنا ته خو زما ډېر ښه اشنا وې او ما پتا ډېره ملا تړله، وفادار نه چې جمدیم نو بس اشنا او چې مړ شم نو بیا زما په ځای بل به اشنا شي. وی به زما دغه طریقه ده، کومې پورې ته جمدې اشنا او چې مړ شي نو زه به ځان له بل اشنا ګورم. وی زه ته لرې شه نو دویم اشنا ته اواز کوي راشه. دویم اشنا ته دا انسان وی تا سره مې ډېر ښه وخت و، اوس مې اخر وخت راغلی دی، راته ووایه چې څه کولی شي را سره تعاون امداد. نو دا دویم اشنا ورته وایي چې زما او ستا اشنۍ به وي چې هر قسمه ضرورت یې زه به د ضرورت پوره کومه، تر مرګه پورې د هر قسمه خدمت کومه، چې مړ شي نو د هغې نه پس غسل به درکم، کفن به درکم، جنازه به دې والم، قبر له به دې یوسم، قبر به درله وکنومه، او زه به دې په قبر کې سنبال کم، خازي به ولګم، خاورې به در باندې واړومه، دعا به درته وکړمه، یو 3 ورځې به بیا په حجره کې کښېنم او تا ته به دعاګانې کوم. بیا د هغې نه وروسته د دنیا کاروبار دی، نو دا دنیا کاروبار خو پرېښوی نه شو، بیا به د دنیا کاروبار کو، نو ته به رانه بیا پاتې شي. وی د هغې لومړني اشنا نه خو ډېر نه،
څه گزارې والا اشنای دریم اشنای راغوسته او هغه ته وایي وی زما ستا تعلق دی اوس مې وخت اخر شو وایه څه کولی شي نو دا اشنا ورته وایي کمې پورې چې جم دی نو هر قسمه خدمت دی کومه او چې دا ساري خیږي نو د ځنکدن وخت کې دی بیا ملګری ښه تعاون د سره کومه او چې ساده نه وخیږي نو بیا به خدمت کومه نو چې قبر ته لاړ شي او قبر کې دی کېږدي ټول خلک واپس کېږي نو زه به د قبر کې دننه تا سره یم نو قیامته پورې به دی ښه خوشحاله وساتمه او پس د قیامته چې د قبر نه روزي نو د لاسه د نظم میدان حشر ته بوزم بیا عملنامه به خلاص کې در کوم او په پل صراط به پورې باسم جنت ته به بوزم او جنت کې به مرګریم هلته دې یوازې نه پرېږدم دا دریم ملګری پیغمبر علیه السلام ملګرو نه تپوس وکړو د درې دوستانو کې کوم یو دوست ښه دی وی دا اخري دوست ډېر اعلی دی دا لومبنی او دا دویم ښه نه دي اوس پیغمبر علیه السلام وضاحت کوي وی دا لومبنی اشنا مال او دولت دی دا د دنیا دا خلک لګیا دي په دې مال او دولت پسې نښتي دي په جایز او ناجایز په هره طریقه چې را پیدا کوي او دا مال او دولت د انسان نه پاتې شي چې کله سترګې پټې شو نو دا مال پردی شو اوس د وارثانو دی د دې مال دپاره یاران دوستان خفه کوي رشتہ دار خفه کوي خدای رسول خفه کوي خو مال را جمع کوي نو دا مال پاتې کېدو والا دی د یار اشنا خاطر نشته د رشتہ دار خاطر نشته د پیسې خاطر شته وی نه یو دوانیز او نه رور عزیز رور عزیزم پرې د یو دوانیز واخله د یو دوانیز د پاره خپل خپلوان پاتې شي تعلق کټ شي دوانیز پکار دی نه د دې دوانیز د پاره د دې روپے د پاره یاران دوستان او خپل خپلوان خفه کې او خدای او رسول هم خفه کې چې دغه روپے د نبی ارستو پاتې کیږي دا د چا دی وارثان په جګړه لګي دا دویم اشنا دا یاران دوستان او رشتہ دار دي خپل خپلوان دي دوی به د سره په زندګۍ کې مرګري وي او چې مړ شي نو غسل بندلو کې ګور کفن به دیو کې او جنازه به دیموالی او قبر به مو کنی او هلته کې به بیا دوا به وکړو بس دوا به وشي نو بیا به حجرې ته راشي او په حجره کې به 3 ورځې ناست دي او خلک به راځي او دوا به وکړو لاس به اوچتوي خو ګوره دوا به نه کوي چې 2 کسانو د دوا په ځای کې کم ګپ شروع کړي وي نو چې نوې سړی راشي دوا به وکړو نو دی هغه خپله خبره هم جاري ساتي لاس یې اوچت نیولي هسې لاس اوچت کړي وي خپله خبره خو یې بند نه کړله نو دا دوا دې ته وایي دعا خو د زړه نه په اخلاص د ده د بخښنې سوال ته وایي نو اخلاص کم دی د زړه اخلاص او د الله نه د بخښنې سوال کم دی زړه خبره چې کومه روانه نو په هر کټ کې یو کیسټ لګېدلی دی د دعا په ځای کې ګوره 2 کسان یو بل سره لګیا دي چې نوې کس راشي دوا به وکړو دی لاس اوچت کړي کله لاس اوچت هم نه کړي دا دوا نه ده نو دا خپل خپلوان او یاران دوستان به 3 ورځو پورې دی یاد کړي د 3 ورځو نه وروسته د دنیا کاروبار دی بیا شروع شو مړی بیا په ځای ایر شو یو زنانه وفات شوله نو د هغې یو زوی نو جړلې پړومبی ورځ جړه یې کوله وی بیبي وي زه به بیبي چا ته ویم نو په 4مه 5مه ښځې سره ناست نو په خندا باندې ورسره خبرې کولې نو بل رور یې وګوره که نه بیا بله ورځ چې بیبي به چا ته ویم نن ښځې سره خندا شروع ده مور په ځای پاتې شوله یو مشر وفات شو نو د هغه یو زوی لګیا دی میلمنو لپاره کټونه بار کوي حجرې ته کټونه وړي او بل چې دی نو په کوټه کې بړستنې ډېرې پنډ پروت و نو هغې ته یې راسې ډډه لګولې او خپه یې په خپه راړولې نو ترور ورته یې زویه وی دا رور دی یوازې کټونه وباسي نو ته هم ورسره ورشه که نه
ما سره اول حساب کتابو کې پلار لا کټ کې پروت دی لا د غسل او د جنازې اعلان هم نه دی شوی وی ما سره حساب کتابو کې نو داسې زامنو دپاره دنیا ګټې خپل دنیا او آخرت تباه کې او داسې زامنو له چې لا ته پروت وی ما سره حساب کتابو کې نو درې ورځې پس بیا مړی ایر شي نیکان خلق نیکان بچی نیکان وی اغي خپل مور پلار نه ایری دا عام طور اکثریت داسې چې ایرول کوي او داسې نیکان هم شته چې هغوی خپل مور پلار نه ایری کلونه تیر شي و داسې ورته یاد وي لکه چې مخې ته اوس هم پروت دی مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه د هغه د پلار محمد یاسین نوم دی مفتی شفیع صاحب لیکلی دی ورسه ما بخلی دی زما مور پلار ته د دې ثواب ورسوه الله ستا مور پلار ته د ورځې 15 قرآنو ثواب ورکوي نو چې ستا نه پیدا شي نو تا ته به 15 قرآنه روزانه ستا بچي درلیږي او که ته نن خپل مور پلار ته ثواب نه بخې نو ستا بچي به تا نه یادوي کم از کم 3 ځله قل هو هر مانځه نه رستو او خپل استادان هم یادوه یا الله ما وبخي زما مور پلار وبخي خو زما استادانو مو وبخي دې استادانو تا ته سبق خولې تا نه که په آخرت کې سړی جوړیږي نو د استادانو په مهنت باندې دا غوی په خواره چې تا ته استاد سبق خولې نو خپل استادان هم یاد کا نو د استادان هم یاد کا د استادانو والدین هم یاد کا که هغه د سکول استاد دی او که د جماعت استاد دی او که د قرآن استاد دی خو چې ستا استاد دی نو تا ته سمه لار ښولې ده نو د هغوی په دعا کې یادول کوه نو ستا شاګردان او ستا بچي به تا هم یادوي او که ته بل څوک نه یادوي نو تا به هم څوک یاد نه کي او په دعا کې شومتوب مه کوه 1 روپۍ د خیرات کړله او تا وی خدای بس د دې ثواب مال را نو به د دې 1 روپۍ ثواب دی استا شنو زیات نشو نو تا وی یا الله د دې 1 روپۍ د دې صدقې ثواب می مور او پلار تم ورسوا نو 1 روپۍ ثواب د مور ته ورسید او د 1 روپۍ د پلار ته ورسید او د 3 روپو ثواب تا ته ورسید د 1 روپۍ نه د 3 روپۍ جوړې شوې نو که تا 10 کسان یاد کړل نو 10 کسانو ته ځان له روغه روپۍ ورسېده تا ته 11 روپۍ راورسېدې نه که ته د پیغمبر علیه السلام ټول امت یاد کړې نو د امت شمار پیغمبر علیه السلام ته هم نه دی معلوم الله ته معلوم دی چې د پیغمبر علیه السلام امت څومره دی نو هر یو ته د 1 روپۍ پوره ثواب ورسېده او تا ته د ټول امت مجموعه جمع 1 روپۍ ستا نه که لږ نور هم فراخي وکړي نو د آدم علیه السلام نه تر قیامته پورې چې څومره مؤمنان دي خدای د 1 روپۍ ثواب ما هغه ټولو ته بخلی دی نو د آدم علیه السلام نه تر قیامته چې څومره مؤمنان مخلوق دی هر یو ته د 1 روپۍ پوره ثواب ورسېده او تا ته د هغوی مجموعه جمع 1 ستا داسې نه چې دا روپۍ به الله ذره کوي یو ذره به ورکوي ذره بیا داسې شو چې نه تقسیمېدو والا ده نو خدای یې تقسیموي نه داسې چې ذره هر یو ته د خدای په دربار کې کمی نشته د پوره روپۍ ثواب دی که قبرستان ته لاړلې الحمد قل هو دې وویله او دې مړو ته دې وبخله نو د آدم علیه السلام نه تر قیامت چې څومره انسانان دي نارینه زنانه لوی واړه کافر مؤمن ټول د هغې ټولو د تعداد برابر ثواب به خدای تعالی درکړي خو ته به دوا کې شومتوب نه کوې دا مه وایه چې بس یوازې مه وبخه داسې بنده بخیل دی
یو ساده د باندې صحابیو وی خدای مو بخو یوازې محمد رسول الله وبخي دا نور نه یادوموي یوازې مو بخو یوازې محمد رسول الله محمد رسول الله خاصم الله بخلی دی او تو سره ځان یو ځای چې ما ته دواړو بخي پیغمبر علیه السلام وی دا خو شوم دی بخیل دی دعا کې بخل مکوا فراخی پکې راولا الله ډېر لوی رحمت والا دی کدا تمام مخلوقات د اول نه تر اخره تمام خپل درخواستونه ورمخ کې چې الله فلانه حاجت او فلانه حاجت را لپاره کا الله د ارچا حاجتونه پوره کی د الله په خزانو کې دومره کمې ناراضي لکه سمندر کې چې ستنخ کته کې او بیا پورته کې یو ساس کې پکې راغی د ستړي سکه پورې بسونه ساس کې اونخلي د سمندر مقابله کې څومره کم دی د الله خزانو کې کمې ناراضي شومتوب نه پکار په دعا کې فراخي او د ځان مونږ خو نور کو مونږ د خپل کور خو نور کو د الله د دربار ورکیږي نو د الله دربار کې کمې ناراضي الله پاک د خپل ټول مخلوق خوشاله کی د پیغمبر علی السلام ټول امت د الله وبخي او ټول له درجات عالیه په جنت الفردوس کې ورکی څنګه چې دلته د جمعات کې یو ځای یو داسې د خدای جنت الفردوس کې یو ځای کې او پسې 14 آیاتونو کې منافقان بیان کړل د منافقانو بیان وکړو په آخر کې د درو واړو فرقو ته بیا په شریک خطاب کېږي یا ایها الناس اتقوا ربکم اے مؤمنانو څنګه چې د خدای نه یریږي هم دقه څه د خدای نه بیا هم یریږي ورپسې د منافقانو ته اے منافقانو چې راتش په خولې باندې د ایمان دعوی کوي لک پزړه باندې ایمان وروړه د خدای نه ویریږي او دې سوچ کافر توحید الله نه ویریږي دا شرک او کفر پرېږدي یا ایها الناس اتقوا اے ټول خلقو که کافر که مؤمن که منافق هر څه چی اتقوا ربکم د خپل رب نه ویریږي تقوا کې مرتبه دي ادنا مرتبه د تقوا دا ده چې سړی د شرک او د کفر نه ځان بچ کی ایمان په الله پاک باندې وروړي بیا که نور د ګناه کار کوي هم د متقی شو دا یو معمولی درجه د تقوا د حاصل شولا چې د شرک او کفر نه ځان بچ کی نور که ګناه کوي نو کوي پرهیزګاری ډېره نه کوي خو کافر نه دی مشرک نه دی نو دی متقی دی یو معمولی اندازه د تقوا پکې ده او بل بنده داسې چې د شرک او د کفر نه ځان بچ کړی دی او د ګناه د کارونو نه ځان بچ کوي ښکارا کبایر ګناهونه غټ غټ ګناهونه هغې نه ځان بچ کوي دا دویمه درجه تقوا ده دا غیرون بنی نه دی خری او اوچته درجه د تقوا دا چې دا خپل زړه د غیر الله د تصور نه پاک ساتي نو ځان غلام کا چې ځان دې غلام کا نو تر دواړو جهانو سردار جوړېږي با نو پیغمبر علیه السلام وی زه غلام یم داسې خوراک کوم لکه چې غلام خوراک کوي نو د خاورې نه پیدا او بیا دوباره خاورې ته ورتګ دی الله وی منها خلقناکم دې خاورې نه موږ پیدا کړلې وفیها نعیدکم دې خاورې ته به دې بیا لیږم نه کته ټوله دنیا کې دا ټول مال او دولت را جمع کی چرته به ځي اسمان ته نشي تللی آخر وخت دا دی چې قبر بدلو کنه یغه کې بده واچو کله قبر نصیب ده نو چې ته پسین بلو شي
چې ته داسې ځای ته ورسې چې قبر باندې نصیب هم ونشي. قبر د عزت ځای دی. قبر د مسلمانانو دپاره د پردې ځای دی. اوس که یو انسان مړ شي او داسې ښکاره په ځمکه پروت وي نیغ خښی چې نیغ خښی نو خو صورت پس بس ښه شي که نه. دا حیوانات به راځي نو چکونه به پې لګوي نو غوښې به ترې وړي. په دې مقبره کې بعضې حیوان خلک وغورځوي هغه څښا به وي که چې په لاره څوک ځین لرې نه پوزه پټه کي. دا سپي پیشوګان مچۍ ډمبران قسم قسم حیوانات راځي او دا په هغې د پاسه لګیا وي. که انسان هم داسې پروت وي څومره بده خبره به وه. د انسان دپاره الله قبر د مسلمان دپاره قبر مقرر که چې دې قبر کې کېږده دا قبر پرده پوش پرده پرې واچوله دننه چې څه کېږي نور هغه خدای ته معلوم دی او دغې بنده ته پته چې وي چې په چا باندې تېرېږي. بیا قبرستان دا د مسلمان د قدر ځای دی نو د دې قبرستان به ادب او احترام کې د بعضې علاقو قبرستان ډېر خشته وي چې بنده ورته لاړ شي نو وایي چې بس زیره په جمدونه هم دې ځای کې ویجاړو بیا تلې نه داسې ښکلي وي. زمونږ د علاقې قبرستان دا مسلمانان د خدای پوهېږي بې احتیاط سره قدم ده دغلته ګندګي ده. احتیاط کوه خیال کوئ مخکې ګندګي ده. نو قبرستان د ګندګو ځای نه دی چې دغه ځای کې بنده اودسماتي وکړي. اودسماتي له قبرستان ته تګ حرام دی ګناه ده. بشر یو صحابي دی رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام ورته فرمای اذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع عليك چې کله ته په داسې مکان کې یعنی قبرستان کې روانې فاخلع عليك پڼې دې وباسه پیزار وباسه د ادب او د احترام دپاره پیزار وباسه. نو پیغمبر علیہ السلام خو یې سره له پیزاره پکې مه ګرځه پیزار وباسه نو بے ادب پکې اودس ماتي. نو دا د دې مړي کور دی د جمدي سړي د کور په دروازه کې به څوک کښېني چې اودس مات کي. د شپې توره تیاره ده د یو سړي د کور مخې ته به څوک کښېني چې اودس مات کي نه ماتوي څوک. ده ته ځان هم بد ښکاري او که د کور مالک پرې راغی نو خدای دې بیا مل شي چې به ورسره څه چل کوي. او که ویې نه لیده نو سهار له چې سړی د کور روزي مخې ته ګندګي پرته وي ټوله ورځ کنځل وینا کوي زمونږ د کور مخې ته بېګا چې اودس مات کړو. نو د یو بنده د کور مخې ته چې اودس ماته نو داسې د یو سړي د قبر خوا کې چې ته اودس ماته نو دا هم بېادبي ده سپکه خبره ده. په قبرستان کې څاروي سرول ښه نه دي چې دا څاروي ورخوشې که ده قبرونو باندې به له پاسه هم ګرځي او لاندې به هم ګرځي او خوا بل خوا میتیازې به هم کوي سوټې او خاشنه به هم کوي. نه به ګډې چیلې پرېږدي نه به غوا پرېږدي نه به خره پرېږدي. پخوا د کمیټې سړی به مقرر و په مقبره کې چې به د چا څاروي ګرځېدل هغه کمیټې والا څوکیدار هغه به څاروی بوته کمیټې ته هلته به ایثار که مالک چې به ورپسې لاړ جرمانه به یې کنالې به ورته څاروی را پرېښوده. اوس د مقبرې څوک تپوس نه کوي چې چا پکې څه وکړه وکړه. نو د مسلمان دپاره دا ځمکه دا قبر دا د عزت او د پردې ځای دی. دا قبرستان با احترام کې بے حرمتی به نه کې. الله وی دې ځمکې نه مې پیدا کړې دې ځمکې ته دې لیږم. نو که په دې دنیا کې ډېر مال دولت چا پیدا کړ د آرام او د راحت او د سهولت ډېر انتظام یې ځان له وکړو
سنگل بیڈ او ډبل بیڈ او صوفه او متکی دا ارسبئی او د یخنه او د ګرمه انتظام شوی دی او چې کله انسان جن ختم شي او بیا د ازمکه تلار شي نه ده کې نه سنگل بیڈ دی نه ډبل بیڈ دی نه صوفه ده نه تلیشتا نه چې ته زور پوزیشتا هیڅ شیم نشتا دغه اوپرز مکره پاغه باندې بسم له خور او بالغ به ته جوړ کی دا دو نیم غزه کپڑا به د نه توکلی که نصیبه کی وی دا چا دغه نصیبه کی نیوی نبی علی قبر کې خورې کېږي نه ختمېږي نه ستاده د بدن د ذراتو سره معامله به روانه وي بیا د قیامت ورځ به راځي نو د دې ځمکې نه د بیا وباسي ومنها نخرجکم تارة اخرى الله فرمایي دې ځمکې نه به د بیا وباسمه رومنش پیله چې والی شي نو دا تمام زنده دا به ټول وفات شي زنده سیزونه که انسانان دی او که حیوانات دی که فرشتی دی فرشتی بم ټول امری عزرائیل علیہ السلام د ټول استاد هم پکې بیا وفات شي نو صرف یو د الله ذات بپاتی نو تمام مخلوق فناش ختم شو سلویخ کاله لپاره د دنیا هر قسم انسان چې دغه خپ قلار په آرام باندې پروت دی عذاب پینشتا سلویخ کاله پس بیا دوباره شپېلې والی کیږي نو دا څومره مخلوق چې پیدا شوی دی دا ټول په یو ځل راپاسي چې راپاسي نو اوس په هیبت دی نو مخکې خو دې په قلار پروتو که کافر او که مؤمن دې سلويخ کاله کې بالکل په قلار پروتو من بعثنا من مرقدنا هذا دې مرقد نه دې آرامګاه نه چارا پاسولو یہ فرشتے وته چې هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون دا خو هغه ورځ چې الله پاک وعده کړی و پیغمبرانو رښتیا ویلو چې قیامت به راځي تا خو چې قیامت نشته او دا دب کې شب کې او جنت او دوزخ هیڅ هم نشته باغ باغچې وغیره دي دا تصور دی اوس دا په خپل سترګو ووینه حساب کتاب انتظار ډیر سخت انتظار دومره سخت چې داخله کوئی خدای دې موږ دوزخ ته بوزي خو اوس دې حساب وکي دا دوزخ به دومره آسان و تخکاره شي د انتظار دی وخت کې وی خیر د دوزخ ته دې بوزي خو د حساب کتاب دې ضرور کی نو د پیغمبر علیه السلام په سفارش حساب کتاب شروع شي نو طلب اولګي الله پاک تل ولګوله په خپل الله پاک د هر چا عمل ګوري د تل سره هر انسان برازي آدم علیہ السلام دا انسانانو د طرفه بطور نماینده به ودرېږي جبرائیل علیہ السلام په دې حیثیت چې کڅوک منکرېږي نو پیغام خو ما در رسول دی ته ولې وای چې زه نیم خبر دا الله پیغام ما دروړی دی ستا پیغمبر ته مې وی او غتا ته وی او اسرائیل علیہ السلام او ما گرفتار کړی دی دا بندا ما گرفتار کړی روح مې ته غشت دا پیش میکو هر چا خپل عمل نامه ټول حساب کتاب شروع کیږي باز بندا په دنیا کې د ګناه کارونه کړی وی مسلمان وی دنه تپوس کیږي دا فلانه ګناه دې کړی دا سی یو خو بل خو کته او یا الله کړی مې دا بیا او تبله ګناه یاد کړه فلانه ګناه دې کړی
بیا یو خوا بل خوا کته یو کړی مې ده هر ځل تپوس کېږي چې فلانې ګناه دې کړی وي او کړی مې ده خو داسې خوا دې خوا ګوري وی الله پاک په زړونو خبردار دی وی بنده څه خوا دې خوا ګوري دې لپاره ګوري چې څوک دې ویني او که نه شرمېږي د خلکو نه دې لپاره یو خوا بل خوا ګوري یا الله دقه له ګورم که نه چې څوک مې ویني نه کلی خلک دي ترونه تربوران وغیره دي چې دا زه اقرار کومه نو دقې ته ګورمه چې څوک مې ویني او که نه او په دې زړه کې وي تباه شم د هر ګناه اقرار مې وکړو بس اوس به مې دوزخ ته بوځي نو یریږي الله پاک مهرباني کوي ورته وي بنده په دنیا کې د ګناه دا کارونه کړي نو هلته مې در باندې پرده اچولې وه او نن چې دنه تپوس کوم نو اوس هم زما په پرده کې دا بېشماره مخلوق چې دی نو دې کې چاته هم پته نه لګي چې ته څه وې او زه څه ویم اوس مې هم در باندې پرده اچولې ده زه چې ته دونه ډېر یېرېږې نو چې دا څومره ګناهونه دې کړي دا هر یو ګناه مې په نیکۍ بدله کړه او مې بخلي وای چې دا خبر وشي نو دا بنده دومره خوشحاله شي او دومره زړور شي چې دې نه پس پخپله یا الله هغه فلانۍ ګناه تا یاده نه کړه ام م کړې ده او فلانۍ ګناه مې م کړې ده وی د الله د شان سره چې څنګه مناسب نه الله وخاندي چې څنګه زړور شو رحم مې پې وکړو زړور شو پخپله راته ښیي فلانۍ مې م کړې ده او فلانۍ مې م کړې ده نو د پیغمبر علیه السلام د امت باندې الله پاک رحم کوي پردې پې دلته مچولې هلته هم پې پرده واچوي خو دا کافر چې دی به خدای شرموي دا الله د حکمونو خلاف ورزي چې کوي او سپک ورته ګوري دی دلته به هم خدای شرموي خو هلته به هم شرموي د دې تمام مخلوق په مخ کې علی الاعلان د ټولو مخ کې به ودري فلانې ګناه دې کړې وه فلانې جرم دې کړی و فلانې جرم دې کړی و یا به اقرار کوي که انکار کوي گواه به پې پیش کوي عملنامې به ورته ښیي فرشتې به پې راځي د وخت پیغمبر به پې راځي وی کړی ده دا کار ما ورته د خدای حکم رسول د نه دی منلی نه کافر به خدای رسوا کی ذلیل به کی عذاب به ورکوي چا چې د خدای قرآن پورې ټوکې وکړي د قرآن حکم یې ونه منه دی به خدای شرموي په دنیا کې به هم شرمېږي او آخرت کې به هم شرمېږي او کم چې د خدای حکمونه مني خو کمزوري ته نه کېږي کوتاهي ته نه کېږي دله الله د توبې توفیق ورکوي او چې کم بنده توبه وویسه چې یا الله اوسه پورې مې څه کړي بیا به نه کوم التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه ایستونکی د ګناه نه داسې پاک لکه چې ګناه یې کړې هم نه ده الله به بخي خو چې زړه کې یره وي د الله د رحمتونو امید ساته او د عذاب نه یریږه زړور کېږه ما کم بنده چې زړور شو دی تباه شو زړور کېږه ما د ګناه په کار باندې امید لرا چې خدای به مې وبخي او د عذاب نه یریږه الایمان بین الخوف والرجاء ایمان څه ته وایي دا د یری او د امید پرې منځ منځ کې دی یریږي به د عذابونو نه به یریږي او امید به کې زړور کېږه ما ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دنیا کې ورته الله د جنت زیری کړی دی خو ډېر زیات یې ژړل چاته ولې ژاړې تا ته خو په دنیا کې د جنت زیری شوی دی وی که د جنت په دروازه کې یو قدم دننه او یو بهر یو دغه وخت کې راته چې وزه بار نو څوک به ورته څه ووایي څوک شته چې ورته چې بس پرېږده معافې که یو قدم جنت کې دی یو بار دی وایي چې وزه نو د الله مخې له څوک ورتلی شي نو دقه یره او پرده کې راوړه چې یا الله رحم را باندې وکړې معاف مې که ما بې شمېره ګناهونه کړي دي کم بنده چې توبې وباسي په دې توبو ته الله خوشحالېږي هر څومره ګناه چې شوي وي خو په صدق توبه په توبې پورې به ټوکې نه کوي په خولې توبه او لاس دې د ګناه په کار کې دی د ګناه نه منې کېږي دا به مناسب نه وي
دا بندا تسبیح اړی استغفار وای او پزله کې منصوبه جوړی چې فلانه کار وکوم فلانه کار وکوم د ګناه د کارونو سوچ کوي فلانه بسنګ دوکا کوم فلانه بسنګ دوکا کوم غلا وکوم رشوت باخلم دا سوچونه فکرونه کوي او تسبیح لاس کی او ټق ټق شروع کړي نو دا توبه خدای پاک قبلینا صبح برکف تسبیح دے پلاس کی دی توبه برلب توبه دے پدی شنڈو دا دل پر از شوق گناہ دل دا زلو چه دا گناہ دا شوق نڈک دی معصیت را خنده میں آیت ز استغفار ما اگا گناہ لم وی پدی استغفار پور خنده ورشی دا بنده استغفار وی استغفر اللہ وی معصیت را خنده میں آیت ز استغفار ما نو اللہ دے پا صحیح طریقہ زمان توبہ نصیب کیو اللہ دے قبول کی دا گناہ دا کارونو ندیم اللہ پاک بچ کی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. دا مدینی حبیبا دا مدینی حبیبا ستا حرم یادیگی زمائے دا بیتان اور پا وجود باندی بلیگی زمائے دا مدینی حبیبا دا مدینی حبیبا ستا حرم یادیگی زمائے دا بیتان اور پا وجود باندی بلیگی زمائے دا مدینی حبیبا دا مدینی حبیبا شپور دے کڑی شنڈے میں اچھی دنارن پشان جڑی گمزا دا مدینی حبیبا شپور دے کڑی گمزا شنڈے میں اچھی دنارن پشان جڑی گمزا دا پیراکو کی دی پمخ باندے بلیگی سمائے دا بیزان اور پا وجود باندے بلیگی سمائے دا مدینی حبیبا ستا حرم یادیگی سمائے دا بیزان اور پا وجود باندے بلیگی سمائے دا مدینی حبیبا تنگ پا جندر شم دل حال جاتا ویلے نشم دغ پٹ رازا محبت کار کولے نشم دغ پٹ رازا محبت کار کولے نشم تنگ پا جندر شم دل حال جاتا ویلے نشم دغ پٹ رازا محبت کار کولے نشم سادا وطن لری کسی پزلو بریگی زمائے دا بلدان اور پا وجود باندی بلیگی زمائے دا مدینی حبیبا ستا حرم یادیگی زمائے دا بلدان اور پا وجود باندی بلیگی زمائے دا مدینی حبیبا ستا حرم یادیگی زمائے دا بلدان اور پا وجود باندی بلیگی زمائے دا مدینی حبیبا زنسرانی